له افغانستانه تللي امریکایي سرتیري د ځان وژنې ستونزې سره مخ دي. له افغانستانه د تللو امریکایي سرتیرو ترمنځ ځان وژنه ډیره سوې. له افغانستانه د ستنېدلو امریکایي ځواکونو ترمنځ د ځان وژنې پیښې ډیرې سوي چې دې مسلې د امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. له افغانستانه ستانه سوي یوه امریکایي پیلوټ تازه ځان وژنه کړې ده. هغه د خپلې میرمنې په مخ کې پر ځان ډزې کړې دي او ساه یې ورکړې ده. ماسټر انډریو تازه له افغانستانه ستون سوی و او د خپلې خوښې دنده یې په پینټاګون کې اخیستې وه. د په افغانستان کې په ګڼو هوایي عملیاتو کې برخه لرله او له دې امله امریکایي حکومت د میډالونو په ورکړې ستایلی و. د نوموړي د کورنۍ غړو ویلي چې هغه هیڅ ستونزه نه لرله، خو د سختو جګړو له امله ذهني کشمکش سره مخ و. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه ډول پیښې باید په جدي توګه وڅارل سي او پینټاګون دې د بیرته راغلو سرتیرو ذهني او روحي ساتنه وکړي. د په وینا دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده او هغه کسان باید په ځان وژنه لاس پورې نه کړي چې امریکا ساتي او قرباني ورکوي.